ما ته د دې ژوند نه خو مرګ ښه دی مرګ نور نه غواړم چې په دې دنیا کې ژوند وکړم دغسې کوې ولکه دا د څه وکړو پرېښی به دې وکنه چې ځان مې وژلی وی آخر څه چل شوی چې ته ځان وژنې څه خبره ده زه نور په دې دنیا کې ژوند نه غواړم ولې څه خبره ده ته خو ما ته ووایې که نه که اورېدلې غواړې نو اوس یې واوره لالا راغلی سلام علیکم ته شرم نه لرې بیا دلته ناست دی لالا وضعیت خراب دی هلته ماشومان وږي دي په کور کې مال کې یو څو روپۍ در سره یې راکړه راته چې هغې ته ډوډۍ پېویسم ته خو ډېر بې غیرت او بې ضمیره انسان یې الله پاک درته لاس خپې درکړي کار کوه که نه او بیا تا ته چا ویل چې جدا شو کار نشته که نه لالا چې وګو دا وخت والکانو سر د سبا نه زموږ تعمیراتي مواد راغواړم او په دې هوټل باندې کار شروع کوو چې فعالیت شروع کړو صحیح ده سلام علیکم لالا سلام دې ستا سر وخوري ته بیا راغلی لالا کور کې هېڅ هم نه لرم ما لکه یو څو روپۍ راته راکړې چې لږ زره سودا ویسم ستا خو یو ورځ نه ده که نه که یو ورځ یې زه وایم زه خیر ده هره ورځ راځه او پیسې وړه هره ورځ راځه او پیسې وړه څه بانک خو نه ده که نه دا واخله چې بیا دې ونه ګورم ښه ځه سایله خبرې شان لالا دې ټکر وکړ مړی په شفاخانه کې ده ځئ تاسو لاړ شئ ځئ ما خپل غم ته پرېږدئ ځئ وروره ډېر بې غیرته سړی وې اوس تا هغه جایداد هغه شرکت هغه پیسې ټول ما ته پاتې شو ټول ښه نو دا خبره ده دکې بیا د خودکشي څه خبره ده چې ته ځان وژنه کوې خودکشي د دې لپاره کوم زما د ورور هغه جایداد هغه پیسې هغه شرکت ما په لږ وخت کې ټول ختم که اوس مې د هغه بد ورور ما ته ارمان راځي ارمان ګوره وروره خودکشي په اسلام کې ناروا ده او یو مسلمان په بل مسلمان دا حق لري چې ورته ښه لاره وښیي خوښه ستا ده اوس چې ته جنت ته ځي او که دوزخ ته لاړم درنه خدای په امان